علامه ابن قدامه مقدسی رحمه الله په خپل کتاب التوابین کې یو واقعه را نقل کړې چې وهب بن منبه رحمه الله فرمایي د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې یو کس و ډېر سرکش او نافرمانو. دا خلق د فسق او فساد د بدو اعمالو څخه ډېر تنګ شو چې حسنه چې د په وجه الله پاک پر موږ عذاب را نازل نکړي. آخر خلکو د خپل کلی څخه وویستی. کله چې د کلی څخه ووتی نو د ښار د دروازې سره په یوه کنډواله کې وپاسو. الله پاک حضرت موسی علیه السلام ته وحی وکړي زما د اولیاءو څخه یو ولی وفات شوی دی، د ورسه غسل ورته ورکړه او جنازه ور باندې وکړه او په خلکو کې دا اعلان وکړه چې د کم سړي ګناهونه ډیر وي هغه دې هم د دې ولی په جنازه کې شریک سي چې د په برکت زه د هغه سړي ګناهونه هم معاف کړم. بیا حضرت موسی علیه السلام په خلکو کې دا اعلان وکړي، ډیر زیات خلک راجمع شول ځکه هر سړی دا غوښتل چې زما ګناهونه دې معاف سي. نو چې کله هم خلک هلته ورغلل نو وی پیژندی چې دا خو هغه فاسق کس دی چې د ډیرو ګناهونو په وجه موږ د خپل کلي څخه ایستلی وو. حضرت موسی علیه السلام هم ډیر حیران پاته سو. نو الله جل جلاله ورته وحی وکړي چې ای موسی ستا د قوم خبره صحیح ده، دا هم هغه کس دی خو چې کله د مرګ وخت نږدې سو نو د راسته او چپه طرف ته وکتل نو په دې دشت په دې بیابان کې هیڅ خپل دوستان یا قریبان خپلوان په نظر ونه نغله او خپل ځان ته ډېر خوار او په ذلت کې ولیدی. نو اسمان ته خپل سر پورته کوي او دا دعا یې وغوښته، زه ستا د بندګانو څخه یو بنده یم، ستا په کائناتو کې مسافر یم، یعنی خلکو د کلي څخه شړلی یم. ای الله که چیرې ما ته په عذاب راکولو سره ستا بادشاهي مضبوطېدی او په معاف کولو سره ستا بادشاهي کمزوري کېدی نو ما به هیڅکله ستا څخه د مغفرت او بخښنې سوال نه وی کړی. یا الله زما دپاره ستا څخه علاوه بل ځای د پناه او امید نسته او ما اورېدلی چې تا دا آیت نازل کړی چې زه ډېر غفور رحیم ذات یم. نو ای الله ته ما مه مایوسه کوه، یعنی زما ګناهونه معاف کړه. بیا الله پاک وفرمایل یا موسی افکان یحسن بی انا ارده. ای موسی آیا زما سره دا مناسب و چې ما د سوال رد کړی وای؟ حالان کې دی مسافر و، زما په وړاندې عاجزي ښکاره کړل، توبه یې وویستل او ما ته زما د رحمت واسطه راکړه. بیا الله پاک وفرمایل زما دې په خپل عزت قسم وي که چیرې ده زما څخه د ټولې دنیا د ګناهګارانو متعلق د بخښنې سوال کړی وای نو ما به د عاجزۍ د وجې څخه ټولو ته معافي کړی وای، ځکه زه د عاجزۍ کوونکو مسافر دپاره ځای د پناه یم، د دوی دوست یم او په دوی رحم کوونکی یم. تاسو واورېدل چې الله جل جلاله دې کس توبه هم قبوله کړه او دا یې هم وفرمایل که چیرته د زما څخه د ټولې دنیا د ګناهګارانو متعلق پوښتنه یعنی د مغفرت سوال کړی وای نو ما به ټولو ته بخښنه کړې وای. سبحان الله، الله رب العزت څومره غفور رحیم ذات دی. همدارنګه د ګناهګارانو دپاره د امید آیت الله رب العزت فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. یعنی ای پیغمبر زما د طرفه ته ودې خلکو ته ووایه چې ای زما هغه بندگانو چا چې تجاوز زیاتی کړي په خپلو ځانونو یعنی کفر شرک او کبیره ګناهونه یې کړي، تاسو د الله د رحمت څخه مه ناامیده کیږئ، بېشکه الله ټول ګناهونه بخښي، بېشکه همدی بخښونکی او مهربان دی. همدارنګه د ده آیت په شان نزول کې امام بخاري او امام مسلم رحمهم الله د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ څخه نقل کوي چې یو څه خلک د مشرکینو څخه و هغه چې ډیر قتلونه او ډیر زنا یې کړی و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دربار ته راغلل او عرض یې وکړ چې بېشکه تاسو چې کومې خبرې کوئ
او کوم دین طرف ته چې خلک رابلئ دا خو ډېر ښه دی. خو که موږ ته دا ووایې چې موږ دا کم ګناهونه کړي دي آیا د دې څه کفاره شته که یا یعنې دا په توبې معاف کېدای سي که یا نو په دې هکله الله جل جلاله دا آیاتونه نازل کړل. خلاصه دا چې د الله رب العزت د رحمت څخه ناامیده کېدل نه دي پکار، بلکې که هر څومره غټه ګناه وي خو چې په اخلاص سړی ورته توبه وباسي نو الله پاک د ده ګناه معاف کوي. د بنده په نافرمانی د ځمکې او اسمان الله تعالی ته عرض. امام غزالی رحمه الله ویلي چې کله یو بنده د الله نافرمانی کوي نو د ځمکې هغه حصہ په کومه چې ګناه کیږي الله ته عرض وکړي اے الله ما ته اجازت راکړه چې زه دا سړی په ځمکه کې نه باسم، او د اسمان هغه حصہ د کومې لاندې چې ګناه کیږي هغه الله جل جلاله ته عرض وکړي اے الله ما ته اجازت راکړه چې زه په دې سړی ورولوېږم او ختم یې کړم. نو الله رب العزت دوی ته فرمایي ان كان عبدكم فشانكم به وإن كان عبدي فمني وإلي عبدي إن أتاني نهارا أقبلته وإن أتاني ليلا قبلته لوجد الله توابا رحيما. یعنی که چیرته د ستاسو بنده وي او تاسو پیدا کړی وي نو بیا ستاسو خوښه ده وینیسئ، او که دا زما بنده وي نو بیا زه پوشه او زما بنده پوشه. یعنی زموږ په منځ کې دخل اندازې مه کوئ، ځکه که چیرته دی ما د ورځې راسي یعنی په خپلو ګناهونو پښیمان سي او توبه وباسي نو زه به یې قبوله کړم توبه، او که دی د شپې راسي او په خپلو ګناهونو پښیمان سي نو زه به یې توبه قبوله کړم، او دی به وګوري چې الله جل جلاله څومره زیات توبه قبلونکی او مهربان ذات دی. الله تعالی فرمایي نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم. اے پیغمبر ته زما بندگانو ته دا خبر ورکړه چې زه ډېر بخښونکی او زیات مهربان یم او زما عذاب هم ډېر دردناک دی. بل ځای کې الله تعالی فرمایي وربک الغفور ذو الرحمة، او ستا رب بخښونکی او خاوند رحمت دی.